سلامونه بیا هم ښه راغلاست. په ملکي افغانانو د پاکستان پوځي رژیم د نن شپې برید هغه څه چې تاسو لیدونکو په انځورونو کې ولیدل چې د آریانا نیوز خبریال په سیمه کې د هغې سیمې چې په ملکي روغتون باندې چې هلته د نشهیي توکو څخه پر روږدو کسانو د درملنې مرکز و او هلته په ساحه کې و، له هغې ځای څخه روایت وړاندې کړو هغه دا و چې په سیمه کې وضعیت نامناسب دی. هلته ډیری کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ډیری په نشهیي توکو روږد کسان چې تر درملنې لاندې و هغه شهیدان او همدارنګه سلګونه نور بیا هلته ژوبل شوي دي. په همدې موضوع باندې بحث کوم. په بحث کې را سره د سیاسي چارو شنونکی سید بلا احمد فاطمي دی را سره. فاطمي صاحب مننه چې وخت مو راکړی دی. فاطمي صاحب د کوم اصولو پر اساس، د کومو نړیوالو قوانینو پر اساس آیا د پاکستان دغه برید چې نن یو ځل بیا ملکي کسان چې په نشهیي توکو روږدي ول، اوس یې تر درملنې لاندې ول، هغوی به د نوي ژوند لپاره تمه درلوده، اما پاکستاني پوځي رژیم شفاخانه روغتون باندې برید وکړ، بمبار وکړ، سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا څه ډول برید دی؟ آیا اسلامیت هم دا دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. لومړی د هر څه مخه اجازه راکړئ چې خپل خواشیني، خپل درد د خپل د ملت سره په دې غم راځي او په دې درد کې شریک ولرم. زه موږ تاسو ټول د یو ملت واحد غړي یاستو، دا درد هر یو احساس کوو. هر هغه څوک چې دا درد احساس نه کړي د دې ملت د عضویت نه محروم دی. نو الله دې زموږ تاسو دردونه کم کړي، ټول مړي دې الله تعالی جنت فردوس نصیب کړي او باقي پاتې ته د خدای صبر جمیل ورکړي او الله دې زموږ تاسو دشمن د زبون او نیسو نابود لري. د تاسو دا خبر وکړه چې د کوم نړیوالو قوانینو پر بنسټ دا عمل انجامېږي. دا هیڅ داسې کوم قانون نړیوال وجود نه لري چې د داسې جنایت او د داسې جبر او بربریت لپاره د اجازه ورکړي، بلکې دا د هغه نړیوالو زرینو اصولو پر خلاف دي چې هغه د امنیت او د ثبات او د برابرۍ د عدالت خبره کوي. او هلته ویل کېږي چې هیڅ مملکت حق نه لري چې پر بل مملکت باندې بدون د کوم دلیل او استناد نه حمله وکړي. بنان دا په صریحا د ملګرو ملتونو د چارټر په خلاف دی، د هغې د منشور په خلاف یو اقدام دی او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د لایحې د محکمې د هغه څلورو اصولو په بنیاد باندې چې د جنگي جنایت شمیرل کیږي. ځکه چې د جنگ په وخت کې تاسو که برید هم کوئ په نظامي ساحو باندې که برید وکړئ او هغه ادعا وکړئ چې هغه هم تاسو په سر بخوده نشي کولای. د ملګرو ملتونو نه باید اجازه وغوښتل شي، یعنی د ملګرو ملتونو د یو 50مې مادې لاندې هلته اوله کې شورای امنیت ته به تګ کېږي، هغه به اجازه ورکوي، بیا به ته دا اقدام کوي. بیا هم که هغه اقدام هم چې کوي نظامي اهداف به وهي، ملکي اهدافو اجازه نشته. ښوونځی وهل، کور وهل، شفاخانه وهل، درملتون وهل، روغتون وهل، همداسې د اوبو مراکز وهل، کروندې سوځول، ونې چپه کول، دا ټول خلاف د نړیوال قوانینو دي. پاکستان پوځي رژیم دغه کار، دغه قوانین مات کړه. دغه برید ته چې نن ملکي کسان، هغه هم روغتون چې له ټولو مسؤل ځای دی، هغه یې تر برید لاندې راوسته. دا کوم ډول برید، دا کوم ډول عمل دی؟ دا ګوري دا اول ځل نه دی. د تېره اونۍ چې دی برید وکړه په شمال شرقي ولایتونو کې، تاسو وکتل چې هلته مسجد یې ووهه او ویې ویل چې دې کې ترهګر و. نو چې یو څوک د خدای په کور باندې رحم نه کوي، نو هغه په روغتون باندې رحم کوي. دا بار بار موږ ویلي دي چې دی د عمل چې دی دا د یو اسرائیلي یهودي عمل دی. اسرائیلیانو یهودانو دا عمل په نړۍ کې ګوري سر ته سره یې دغه کړی دی. ټول په دې پوهېږي چې هغوی چې کله جنګ ته راځي، هغوی حیوان، انسان، بشر، حشر هیڅ شی نه معاف کوي او ټول سوځوي. پاکستان هم همدغه یهودي دغه کړی. دغه ستاسو نه مخکې ما یو پاکستانی مبصر دی، تلویزیون لري خپل، هغې بحث مې لسته. یعنی خپله دا شخص چې دی لوی جنایتکار دی، ډېر یو فساد کوونکی دی، د غیر اخلاقي لارو نه پیسه پیدا کړي. هغه راغلی خپل په برنامه کې ناست دی، وایي چې
افغانستان باید زری شي، سرکونه باید وران شي، کورونه باید وران شي. هغه وخت کې بیا موږ په آرامه کېدلی شو او په افغانستان متي کېدلی شي. چې یو مملکت په سطح د هغې تلویزیون، د هغې انکران، ستاسو د بچو د کور، ستاسو د شفخانو، د سرکونو، ستاسو د ذخیرو، د پټرول د ورانولو، د بربادولو، د تکه کولو، او وایي دا یوازینۍ لاره ده چې پوځ د پاکستان باید وکړي چې د افغانستان د پټرولو ذخایر، فابریکې، ساختمانونه، سرکونه، دا ټول ورته وران کوي، بیسې بمبارد کوي. دا مغه د نتنیاهو مفکوره ده او دغه لوی جنایتکاران دي. یعنی باور وکړئ دی په سر په نامه مسلمان دي، په ذات د خدای که دی اکثرا یې په کلمه سم نه پوهېږي، خو راځي ځان ته مسلمان وایي. دغه نفر دی نه غواړم نوم یې واخلم، یعنی د دا چهره چې تاسو ګورئ منحوسه چهره ده. د خبیث انسان دا ټول پاکستان یې پیژني چې د په فحشا کې پیسه پیدا کړله. دا راځي زما د مجاهد غون ملت، زما د تاریخي خاوره باندې دا رقم خبرې کوي، داسې جنایت دغه کوي چې د خپله د یو لوی تاریخچه مرداره په پاکستان کې لري. چې دا دغه 15 کالو کې تاسو ګورئ یو نفر چې په خپله په سړک کې خیرات ټولو، نن تیاري لري خپله او دغه لري، هغه راځي د پاکستان د آیسای ټټو دی او د آیسای دغې په اساس باندې دغسې برنامې کوي. یعنی د افغانستان د ملت په زخمونو باندې مالګې تېزوي. نو په همدا علت دی چې موږ هم باید ځانونه آماده کړو، باید څومره زر کولی شو د ملکونو نه خپل وسایلو دا ترلاسه کړو او دوی ته داسې غاښ ماتونکی ځواب ورکړو چې نور دوی ونه خوځېږي. لکه څنګه چې هغه ورځ وشوه چې دوی د قندهار په د کامیر د ټانکو د تیلو ټانک ووهه، اسلامي اماراتو ته په کراچۍ کې د تیلو ذخیره وواله. په دا رقم چې هماغه د سترګو لپاره سترګې دي او د لاس لپاره لاس دی، همدا رقم ته بالمقابل چې اقدام چې کوي دغسې اقدام ورسره وشي، بیا به دوی پوه شي چې دا یو زغاله څوک په تیرې کېږي. فاطمي صاحب، سبا به بیا د پاکستان پوځي رژیم امنیتي چارواکي د سټیج تر شا راځي او یا به هم اعلامیه ورکوي، وایي به چې په افغانستان کې تېره شپه ټي ټي پي یا هم د دوی پر خبره باندې ترهګرې ډلې پرېښه کړې. له دې سره چې هلته دلته اوس مهال چې دا زموږ خبریالان پر هغه پېښه کړي، واضح او په صراحت سره انځورونه ښکاره کوي چې هلته په نشهیي توکو روږدو کسانو درملنې مرکز دی او هلته دغه برید ترسره شوی دی. پاکستان د په دغسې کارونو سره څه غواړي، څه کوي؟ یا چارواکي سترګې لري، ویني دغه وضعیت د افغانستان کې دوی په چا باندې بمبار کړی، څوک تر برید موخه ګرځولي دي او بیا راځي په سپین سترګۍ سره هلته د بل څه نوم ورکوي او خپل وګړو ته بل څه وایي. آیا دا وګړي سترګې لري، دغه تصویرونه انځورونه ویني؟ یاره د دې سترګو ته خو به څه وایي، زه د نړۍ سترګو ته هم حیران یم، شورای امنیت ته حیران یم. دغه هر څه ګوري، یو مجلس نه راغواړي او دا د دوی بالکل دنده ده، د نړیوالو قوانینو لاندې دا د دوی دنده ده چې دلته واقع وشي. په ظرف د 40 ساعتو کې باید د شورای امنیت جلسه راوغوښتل شي او هغه مملکت چې تجاوز کړي هغه نه باید پوښتنه وشي. پاکستان تر اوسه یو ځلې راغوښتل شوی دی، پاکستان یو ځلې تر اوسه کېنول شوی دی، ځکه خو هغه ډاډه راځي ستا په ملکي وګړو باندې دا کوي. دغه پرون وړمه ورځ چې په دغه کې پکتیکا کې په شکین ولسوالۍ کې حمله وکړه، 4 کورونه یې ووهل، ټول مظلوم خلکو. دغه پرون چې 159 راکټونه د کونړ په ولایت باندې ورولي دي، مظلوم خلک یې وهلي، بېګناه خلک یې وهلي، هلته خو ترهګري نشته دی. نو خلاصه خبره ده، ښکاره نړۍ ګوري، ټول ورته ګوري. پاکستان قصدن دا کار کوي، د پاکستان ټول نه لوی هدف همدا دی، تا تضعیفه کړي، ستا بنیادونه چارواکي دغسې برید کوي، امنیتي چارواکي داسې برید کوي، اما شعار بیا خپل ځان ته د مسلمانۍ شعار ورکوي، د اسلامیت شعار ورکوي. آیا د اسلامیت، آیا په د مسلمانۍ تر شعار لاندې په ملکي کسانو برید شتون لري؟ آیا ملکي کسانو مسؤلیت او خوندیتوب ته باید پاملرنه وشي که ونه شي؟ که چیرې جګړه بحث د جګړې وي، خو نظامي ځایونو سره باید مخامخ جګړه باید امنیتي ځواکونو سره وکړل شي او که نه باید راشي ملکي کسان د برید موخه وګرځي. پاکستانی پوځي رژیم چې لږ ورځې برید کړی، یا د ملکي کسانو برید، یا شفاخانه، یا د تیلو ذخیره، یا نور ځایونه په برید لاندې راوستی. هره خبره ده، تاسو معلومه ده چې دا عمل د دوی چې دی نه د اسلامي د پیغمبر د خدای د سنت سره برابر نه دی. پیغمبر د خدای څومره غزوات کړي دي، څومره جنګونه کړي، یو خاص اصولو لاندې به روانو. هغه اصول دا چې ماشوم، زنانه، سپینګیري، مواشي یعنی ژوي، ونې، بوټي، ځمکه
او ملکی عامه دا ټول محفوظ دي. همدغه اصول د پیغمبر د خدای چې 1400 کاله مخکې نړۍ ته ورکړیو، نن په 21مه پیړۍ کې دا د حقوق بشر همدغه قانون چې تاسو هم چې هیومانیټیرین انټرنیشنل لا دغه قانون د بشري حقوقو لاندې چې د عملی چې کیږي د لاندې د غندل کیږي، دغه قانون د یو کنوانسیون د هغه کنوانسیون ټول اجزا چې وګوري د پیغمبر د خدای هغه زرین اصول پکې ځای په ځای شوي دي، خو د نړیوال قوانینو تر رڼا لاندې دي. نو زمونږ لپاره خو افتخار دی چې زمونږ پیغمبر د خدای دا زرین اصول ورکړي او نن د نړیوالو اصولو حصہ ده، مګر دی نه د هغه پیغمبر د خدای د پلار روان دي او نه د او د تاسو اسرائیل تم ګوره عین شی کوي، نه د مذهبي لارې نزي او نه د نړیوال قانون ته خو اسرائیل اصلا احترام قائل نه دی. نو پاکستان خو د اسرائیل دوی مرور دی، دا خو یهود دی، دا بالکل یهود دی، ملت نه خیمه، ملت مظلوم دی. مګر زه د اردو د پاکستان خیم، دا یهود اردو ده، دا صهیونست اردو ده، د په مذهب باندې هغه هندوان او بنګالیان چې پرتګونه او پتلونونه ته واخیستل او لوس را باندې ودرول، د دوی سره همدغه یو عمل پکار دی ترڅو د اصلاح شي. او د اسلامي امارت صرف فضایی کمتري منګ لرو د ځمکې د لار نه، خو الحمدلله تر اوسه غاښونه ورته مات کړي. هیله دا ده چې پس د دې مخکې ځینې نیسي، همداسې ورو فتوحات ته د دننه پورې ادامه ورکړي. ډېرې ساحې هسې د پاکستان پوځ پرېښي دي، موږ کولی شو دا ساحې ټولې ونیسو او یو اعلان وکړو چې دا په بفر زون باندې به بدلې کړو تر څو پورې چې ټي ټي پي او بیلې خپل ازادي اخلي. ځکه دا جنایت او دغه اوس مهال پاکستانی پوځي رژیم چارواکي په کوم سترګو باندې نړیوالو ته ورګوري، بله ورځ به افغانانو ته په کوم سترګو، خپل ملت به په کوم سترګو باندې ګوري چې آیا دوی په افغانستان کې ټي ټي پي وشتلي او که په نشهیي توکو روږدو کسانو د درملنې مرکز؟ ګورئ دی هماغه سترګو باندې ګوري چې اسرائیل رڼې سترګو باندې ټول دنیا ته ګوري، د نړۍ په سترګو کې خاورې اچوي. دا عین لوبه دویم کوي دی او خپل ملت ته ځي په ویاړ باندې وایي چې تاسو قهرمان اردو لاړله دښمن یې درته ووه، او هلته ټول دومره احمقان دي. تاسو معلوم دی چې پنجابیان خو نه روژه نیسي نه مسلمانان دي، هغه ستځي نو یو چا په وجود کې چې ایمان وجود ونه لري نو هغې کې به انسانیت او اسلامیت د کوم ځای نه راشي. موږ ته خو داسې یو بدبخت هغې سره ګیره سو لکه څنګه چې فلسطین د اسرائیل سره بند پاتې دی. موږ تاسو دلته دا یو زخم سرطانی دی چې موږ ته انګلیس جوړ کړی دی. انشاءالله دا به زیات دوام نه کوي. اسرائیل مسله خو د تاریخي لحاظ نه ډېره اوږده ده، دا خو دونه اوږده نه ده. 1940 کې دغه د سرطان شناخت شوی دی، آغاز شوی دی دغه سرطان اوس ورو ورو په پراخېدو دی، دغه د جړ نه ایستل دي دا سرطان. انشاءالله هلته تاسو ګورئ چې د اقتصادي وضع ډېره خرابه ده او نظام کې دننه عملیات روان دي، هره ورځ په دې حملې کیږي. نو انشاءالله چې دی به د مقاومت دغه ونه لري د افغانستان د مجاهد ملت په مقابل کې، او بیا بالخصوص د پښتنو او د بلوچو په مقابل کې دی به انشاءالله ماتیږي، په غاښ ماتونکي ځواب به ګوري. او دغه اعمال چې دی انجاموي دا د ډېر هغه وارخطایي نه کوي، انګلیسي کې ورته وایي desperation، وارخطایي نه دا کار کوي. لکه اوس امریکایي چې کوي، امریکا او اسرائیل چې نور وارخطا شوي دي اوس په ارضي باندې بم اچوي. دا پاکستان هم اوس په دې پوه دی چې لکۍ لنډېدو کې د دې راځي. درست فاطمي صاحب، بیان یوه طرحه ده د اسرائیلو او د پاکستان پوځي رژیم طرحه یوه ده. اسرائیل هم ملکی کسان چې جګړه کله مات سره مخ سي ملکیانو ته مخکې ملکی ځای نه ولي، پاکستان پوځي رژیم هم یعنې همدغه کار ترسره کوي. مخامخ د جګړې د وس او توان د امنیتي ځواکونو په وړاندې نه لري، بلکې راځي په هوایي بریدونه په ملکی ځایونو ترسره کوي، ملکیانو ته مرګ ژوبلاړوي. کاملا بالکل یکسان روان دي. بالکل هماغه د یهودو پالیسي ده، د هماغې په تیوري باندې کار کوي. هماغه تیوري ته هغې چې بفر زون جوړ کړو، بیا د فلسطین په ځمکه باندې ورو ورو خپل آبادي شروع کړه. عین لوبه دی اوس غواړي چې دې سیمه کې وکړي، برید کوي، دا خلک درته یری د سرحد نه خلک لرې کوي. دلته یو بفر زون په فکر کې دي چې دلته دا منطقه د خلکو نه خالي شي، ځکه درته افراد وژني د سرحدي خلکو باندې. اوس کونړ کې چیرته کم ترهګري ډلې دي چې دا په 1950 راکټه په عوام وایي
دا ساحې ځان ته خالي کوي، بفر زون جوړوي، بیا بفر زون وایي چې دا به په آینده کې بیا پرمننټ زمونږ کرښه ګرځي. خیر دا د هغې تصورات دي، خوبونه ګوري، داسې خوبونه ډېرو د افغانستان د نیولو او د بفر زونونو جوړولو لیدلي دي، بیا پوځونه په خاورو او په ځمکو وهل شوي دي. انشاءالله دوی دا تور مخ به په ځمکه باندې راکاږل کېږي او دوی به وهل کېږي. خو فلحال دوی دغه تصور لري چې دا ساحې عوام ورته وایي، دا خلک وایي دې نه ویرئ، دا دې نه ټپره کړي، دا سیمه خالي کړي او نړیوالو په حساب باندې دې ته کړي. زما افسوس په دې راځي چې په نړۍ کې بالکل انسانیت او شرافت ختم شوی دی. هسې په سر په نامه باندې انسان پاتې دی، مګر اصل د انسان جوهر له منځه تللی دی. تاسو ګورئ چې دلته دا برید کې هلته هېڅ عکس العمل نه ښودل کېږي، اما افغانستان هېڅ هم نه کړي. 10 مجلسه در باندې شورای امنیت کوي، کله درته ترهګر نوم ږدي، کله در باندې دروغ فلمونه جوړوي، کله دروغ راپورونه لکه ریچارډ بینت غوندې خبیث یهود هلته ناست دي، ابه درته دروغ راپورونه جوړوي در باندې چې دا کله در زندان کې دا وشول، هلته دا تهمتونه دوی وایي. اما کوم شی چې حقیقت مخې ته راځي بیا هلته د دې سترګې وړندي چې کله ورته ورځي ورته وایي چې دا ولا دا خو موږ ته راپور شوی نه دی. که راپور شوی نه دی تلویزیون کې نه ګوري، ته دا نړۍ کې نه ګوري چې دا د اقل د الجزیره او دا خو یې ښیي که نه چې دلته دا جنایت کېږي. دا خو وګوره وایي نه موږ ته رسمي راپور نه دی راغلی، فلهذا موږ په دې باندې استناد نشو کولی چې په افغانستان حمله شوی خلک مړه شوي. دومره دغه دي پستي او رضالت نه د افغانستان په هکله دوی کار اخلي. بس همدا دی. دلته په افغانستان کې ملکیان تر برید لاندې راځي، ملکي کسانو ته تلفات اوړي. آیا افغانان بشر نه دی؟ آیا افغانان حقوق نه لري؟ ولې څوک له پاکستان څخه نه پوښتي چې ته څومره جنایتکار یې چې بشري حقوق نقض کوې، د افغانانو ژوند ګواښوي، ملکي کسان تر برید لاندې راولي؟ که چیرې بحث د جګړې وي، امنیتي ځواکونو سره د جګړې بحث باید رامطرح شي. ګورئ بهیر صاحب، بعضې دردونه زموږ ستاسو خپل د ځان نه دي، موږ باید خپل ځان د هم دغه وکړو. دلته ګورئ زما ستا د همدغې خاورې وګړي د اسلام آباد کې ورته ناست دي، د هغې چاپلوسي کوي، هغه په خوشحالۍ ورته وایي ځه لاړ شه ووهه. همدا زما ستا د وطن وګړي ولاړه په روسانو یې وطن خرڅ کړ، روسان راغله بمبار دې کړه، همدغې خبیثانو کمونستانو لینانو چې اوس ستاسو په چینلونو کې ستاسو ښي لاس او چپ لاس ته کیني او قلقلې کوي او په افتخار وایي چې زه خلقی وم، همدغه خبیثانو خلقیانو پرچمیانو روسان یې راوصل، دی به افغانستان ملت وهه او دی به ورته خوشحاله و. همدا د جمهوریت وخت کې ډېر خبیث او رذیلانو چې د امریکا باندې خپل وطن خرڅ کړی. ګورئ تر څو چې ستا د وطن خپل بچي ستا وطن خرڅوي، ستا د وطن احترام او عزت هېڅوک نه ساتي، چې ستا وګړي ستا بچي په اسلام آباد کې د هغې غېږ کې ناست دي او هغه هغې ته وایي چې وهی چې دا دغه شي، حتی تر دې ورته وایي چې قندار ورته ووهه پرېږدی مه اوار یې که ورته، چې یو تر دې حده پورې سپین سترګېتوب رواني. ته څه امید لرې چې دښمن به په تا رحم وکړي؟ رحم خو اول د خپل د کور نه پکار دی، خپل د ځان نه پکار دی، خپل په اهل او اولاد باندې پکار دی چې خپل په اهل او اولاد باندې ترحم نه وي. خو فاطمي صاحب په دغه کمپ په دغه مرکز کې په دغه روغتون کې چې دا کسان تر درملن لاندې نیول شوي وه، دوی یو ژوند خو تر درملن تر نشي توکو روږد و، هغه ژوند و، اوس د نوي ژوند لپاره په هغه شیبې شمېرلې چې دوی به یو ژوند ولري، دوی به بیرته راګرځي، د خپلې کورنۍ سره به یو ځای کېږي، خپل ژوند ته به له نشي توکو څخه پاک ژوند ته به ادامه ورکوي. اما پاکستان پوځي رژیم راځي د دوی ژوند ته د پای ټکی ږدي، هغوی تر خاورو لاندې کوي. دا کوم ډول اعمال، دا به څه ډول یا تقبې یا یوازې اعلامیه صادرول بیا په دغه موارد باندې دا کافي دي؟ اصلا کافي نه دي. باید نړۍ دغه رقم ته چې په اکثرو ممالکو کې چې داسې یرغلونه وشول، ملګرو ملتونو شورا کېناستله، تصویبونه یې وکړل، حتی لښکرکشي یې وکړله. اوس دغه پاکستان باندې ولې دې لښکرکشي نه کوي؟ ولې په لښکر پې نه راولي؟ ولې پې اقدام نه کوي؟ ولې پې شورای امنیت کې پې تعزیرات نه وضع کوي؟ دغه د روږدو د رغونې روغتون چې و، د دې د خلک مریضان چې و، دا اوس پاکستان په دې پوهېږي چې دغه دی راټولول را شروع کړي، خپله ټولنه پاکوي، اوس یو سالمه ټولنه جوړوي. دی وایي چې دا ولې داسې وشي؟ یو څه باید مړه شي، یو څه باید بېرته وتښتېږي کوڅو ته، او چې بېرته دی په پوډر او په دې
دې شروع کی چې دا زمونږ دا خو پاکستان په خوا قصدیم کړی دي ډېر خلک په پوډرونو راوستل په همدې لپاره چې دا ټولنه په فساد اخته شي تضعیفه شي امې زمونږ مکاتب وهل امې زمونږ لیسې وهلې امې زمونږ مدرسې وهلې د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې دا کار کوه د اسلام او د جهاد نامه لاندې پاکستان دا جنایت کوه دا کار کوه زمونږ مقدس جهاد اخیسته خپل په غلطو لارو دغې باندې ملوث کوه. ډېره زیاته مننه فاطمي صاحب چې وخت مو راکړی دی.